په خپل کردار او عمل سره په خپل ژوند کې اسانی او سهولت هم راوستی شي او په خپل کردار او عمل سره په خپل ژوند کې ګرانۍ مصیبتونه تکلیفونه او سختي هم راوستی شي. خو هوښیار انسان هغه دی چې هغه په خپل کردار عمل وینا باندې خپل ژوند ځان ته آسان کړي او کمعقل انسان هغه دی چې هغه په خپل کردار وینا او عمل سره په خپل ژوند کې ځان ته ګرانۍ او مشکلات جوړوي. په دې وجه باندې چې څومره هوښیاران دي د هغو نه دا خبره نقل ده چې په اسانۍ او سهولت جوړولو دپاره دوه خبرې چې عملي طور سره په ځان کې راولي دا ژوند به ډېر آسان شي. اول نمبر بعضې خبرې نظر انداز کول، دویم نمبر بعضې خبرې برداشت کول او معافي کول. ځکه دا دنیا ده 100% د انسان د طبیعت او د انسان د مزاج مطابق نه کارونه کېدی شي، نه خلق جوړېدی شي او نه ستا کور بچي ماتحت شرم گاونډ کلوغي جوړېدی شي. څه نسبه خامخا په دې متعلقه زیږونو کې ستا د طبیعت خلاف کیږي. ته چې څنګه غواړې هغه شانتي به نه وي. داسې کارونه خبرې هغه به رامخې ته کیږي چې تاله به غوسه هم درولي، تا به په جواب او انتقام باندې هم مجبوره کوي. خو دغه ځای به اوس موږ څه کوو؟ که چېرته د یو طرف نه هغه تیزي وشي او دا بل طرف دغه وخت کې لږ صبر وکړي او دا خبره نظرانداز کړي یا یې برداشت کړي، شر به جوړ نه شي. چې شر جوړ نه شو د ځان ته هم اساني جوړه کړه، د بل کس ته هم اساني جوړه کړه. که بالپره بله پیره زمانه تیزي وشي او دا بل صبر وکړي یا زما دا خبره نظرانداز کړي یا یې برداشت کړي، جو هغه ما ته هم اساني جوړه کړه ځان ته هم اساني جوړه کړه. خو که د دې په خلاف باندې زه یوه خبره داسې وکم یا یو کار داسې وکم چې هغه ستا په مزاج جوړ نه دی او ته د هغې ماله جواب راکړې او زه تاله جواب درکړم، خامخا به شر جوړېږي. نو چې شر جوړ شو غویمه جوړه شوه، نو پښتو کې هم متل کوي ګزار روجه نه لري. نو که د سوک سپېړې ګزار دی او که د لوړ شو او که د چاړې او چوړکۍ شو او که د ټوپک شو، نو چې یو باندې ولګېد یا په بل باندې ولګېد، نو د هغې بیا شاته نتیجه څنګه ده؟ په هغې باندې بیا سوچ پکار دی. دا یو خاندان هم لړزېږي، دا بل خاندان هم لړزېږي. د یو خاندان الکان هم د خپل تعلیم تربیت کاروبار د دې نه وځي، ځکه یره شوه ناوخته نشي تللی، یوازې نشي ګرځېدی، هر ټایم په ستا باندې دا یو یره دا بس ورئ. د دې بل خاندان دا هم داسې شي. دا د څه د وجې نه؟ د برداشت نه کولو د وجې نه. که برداشت وې دواړه طرف ته به اساني وه، دواړه طرف ته به لږ د مظاهرې د برداشت مظاهره وې، نو دواړه طرف ته به ورورولي وه. په دې وجه باندې دغه دوو خبرو باندې عمل پکار دی. بعضې نظر انداز کول کېږي، ډېر کارونه د سړي په مخ کې هغه د طبیعت خلاف کېږي، خلک ورته وایي ځان پې اړونانګاره کړي. قرآن کې حکم دی فاعفو واصفحو، معافي کوئ او درګذر کوئ. صفحه عربی کې ویلی کېږي ځان ننګاره کول ته. ستا د مزاج خلاف یو کار کېږي، تا ورته وکتل تا پې ځان ننګاره کړو، دې ته وایي صفحه عربی کې. او عفو ویلی کېږي چې کم سړي یو غلطي وکړه او د غلطۍ باوجود ته هغه ته معافي وکړي، وایي بخې بخانه چې ورته مونږ وایو دې ته بخانه. نو قرآن حکم دی فاعفو واصفحو، معافي هم کوئ درګذر هم کوئ، ځان ننګاره کوئ، نو ژوند به یو اساني.